محترمینو، په دین او په اسلام کې مدرسه یو لوی اهمیت لري او د مدرسې یو لوی کردار دی او دا مدرسه ده چې د دین هره شعبه چې ده هغه چې مضبوطه شوې ده دا د مدارسو په لار باندې. په دې لاره کې ډېر تکلیفونه، ډېر مشقتونه، ډېر مجاهدې او ډېرې سختۍ او تکلیفونه چې د انسان به برداشت کوي. مونږه د دنیا کارونه کوو، هر سړی یو کار کوي، لیکن د خپل کار په انجام باندې څوک نه پوهیږي. د دنیا کارونه یو سړی کوي خو دې نتیجه باندې نه پوهیږي چې دې کار کې زمونږ خیر دی که شر دی. یوازینی چې د هغې نتیجه الله بیان کړې ده او د الله پیغمبر بیان کړې ده هغه دین او د درس د تعلیم او تدریس او د قرآن او د حدیث د زده کړې میدان دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د دې نتیجه چې د بهتره نتیجه ده، د دې نتیجه چې د هغه کامیابی ده. دیو جنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله چاته د خیر اراده وکړي، خیر من یرید الله به خیرا، الله چې چاته د خیر اراده وکړي نو هغه ته څه شی ورکوي؟ یفقهه فی الدین، الله خپل دین هغه ته ورزده کړي، هغه ته علم جوړ کړي، هغه عالم سي، هغه حافظ سي، هغه دیندار سي. نو معلومیږي د دې حدیث نه یوازینی کار چې د هغې نتیجه سراسر خیر دی هغه د دین زده کړه ده. دغه مدارس دي، دغه مساجد دي چې په دې کې د دین تعلیم کیږي او د دین نشر و اشاعت کیږي، د دې نتیجه چې د سراسر خیر دی. نو موږ او تاسو په دې باندې د الله شکر ادا کو چې الله یو بهترین لارې ته راوستلی د خپل قرآن او د خپل کتاب زده کړې ته چې دی کېنولی استو. دا د الله تعالی په مونږ باندې یو لوی فضل دی. والله یختص برحمته من یشاء. دا د الله خوښه ده چې د دین دپاره ډېر خلک په دې دنیا کې ګرځي، ډېر انسانان په دې دنیا کې ګرځي، لیکن دا د الله خوښه ده چې د دې دین زده کړې دپاره، د علم زده کړې دپاره، د قرآن زده کړې دپاره الله څوک منتخب کوي او څوک خاص کوي. دا د الله خوښه ده. نو لہذا اول مونږ او تاسو په دې هم شکر ادا کو چې یا الله ستا شکر دی، لاک لاک شکر دی چې مونږ د دین د لارې دپاره، د علم لارې دپاره، د قرآن او حدیث په دې زمانه کې د پاکې لارې دپاره د منتخب کړي، مدرسې ته دې راوستلي او مسجد ته دې راوستلی. دا د الله یو فضل دی، یو لوی کرم او لوی احسان دی په مونږ او تاسو باندې. باید دغه نعمت مونږ شکر ادا کو چې الله مونږ ته د دین د زده کړې دپاره چې دی منتخب کړی است. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته هجرت نو چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راورسېده نو اول تعمیر د مسجد نبوي وکړه. اساس او بنیاد د مسجد نبوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېښود. او دې سره سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مسجد نبوي کې د یو مدرسې اساس او بنیاد هم کېښود. او دغه مدرسې ته د صوفي مدرسه ویل کوي، اصحاب الصفه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد او د جماعت بنیاد هم کېښود او ورسره د مدرسې اساس او بنیاد هم کېښود. نو معلومیږي چې د مدرسې ډېر لوی اهمیت دی. د مسجد د بنیاد سره د مدرسې بنیاد هم کېښود. او په دغه مدرسه کې تقریبا
صحابه کرام به هغه مسافر او هغه صحابه کرام چې خپل ځانونه به وقف کړو د دین د تعلیم لپاره. د دغه هغه علما لیکي تعداد به کله زیاتېده کله به کمیده، کله به 10 کسانو ته راغی او کله به د 300 نه زیات تر 400 پورې صحابه کرام په دې صفه کې وو. د دې داسې یو حیثیت و لکه قطعه منتظره. که کله به د جهاد اعلان وسو نو د اصحاب صفې صحابه کرام به تیار ناسو جهاد ته بتلل. که کله بل ضرورت و هغې ته به وتل چې نبی علیه الصلاة وسلام، ورنه نور به په مسجد نبوي کې ناست و او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه به زده کول، د علم او د احادیث مبارکه او تعلیم به یې کاوه. نو دینه د مدرسې اهمیت معلومیږي. او د دغه مدرسې یو طالب د صفې هغه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې مدرسې یو لوی طالب العلم و چې الله ورته یو لوی علم د احادیث ورکړی او دی په خپله باندې د دې صفې د مدرسې حالات بیانوي چې صفه مدرسه څنګه وه. دی وایي چې ما د 80 نه زیات صحابه کرام په صفه کې لیدلي. ادركت 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم رداء الا كساء وازاره. ما او یو پوری صحابه کرام لیدلی دی په دې صفه کې. دا داسې مدرسه وه. نن په الحمدلله مدارسو څومره یو لوی سهولتونه، د اوسېدلو انتظام ستا، د خوراک څښاک انتظام ستا، د برق انتظام ستا او نور بېشماره سهولتونه ورکړي دي. نو هغوی 80 صحابه کرام ما داسې لیدلي وو چې د هغوی به پوره لباس به نه و. د چا به یو لنګ و او د چا به یو صادر و. دغه یو لنګ او یو صادر به د چا دومره و چې د پونډۍ ته به رسېده او د چا به نیم د پونډۍ نه لاندې و. او د دې چادر اطراف به د سینیولي و په ګلاسونو باندې د دې دپاره چې عورت مکاره نشي، یعنی مختصر لباس. خو په دغه سختۍ کې به هم دوی دا تکلیف او مشقت برداشت کو، خو د رسول الله مبارک احادیث به زده کول. نو دغه یو مینه، یو شغف د صحابه کرامو د رسول الله مبارک د احادیثو سره، دی وجه نه دا تکلیف برداشت کو. خوراک به څه خوراک داسې نه و چې هلته به اوس الحمدلله موږ ولیدل دلته چې تاسو دپاره څومره یو بهترین انتظام دی د خوراک او د روټۍ د ډوډۍ د هر شي سهولت ستا. وایي هلته به داسې یو ترتیب و چې یوه خوشه د خرما به چا راوړه او هلته به یې د مسجد نبوي د ستنې پورې به یې ځوړنده کړه. بیا به هر صحابي چې څومره ضرورت و د خپل ضرورت مطابق به یو خرما راواخیستله، 2 خرما، او په هغې باندې چې دی د به وخت تېراو. دا د خوراک و شپه ورځ کې 1 2 3 خرما دې باندې به یې وخت تېراو او ګزاره به یې کوله. او دا د چې د نبي علیه الصلاة وسلام صحبت او ملازمت او دغه احادیث مبارکه او یادول دی نه پرېښودل. نو دې وجې نه صحابه کرامو په دې دین کې د علم په تلاش کې لوی لوی تکلیفونه او سختۍ چې دی برداشت کړي دي. الله تعالی خو ما او تا ته ډېر وخت را کړی دی، ښه سهولت یې را کړی دی، ښه ځای د ناستې، ښه ځای د آرام، ښه طعام، استادان راته په هر وخت کې حاضر. بیا چې خواري او کوشش او محنت نه کو خود ما اوس ته هغه کوتاهي او تقصیر